د نن ورځې څو تازه وروستي او مهم خبرونه. پاکستان افغانانو ته څه خبرداری ورکړ؟ متقي په قطر کې بیا څه پلان نیولی دی؟ د دې ترڅنګ نور مهم خبرونه هم درته وایم، نو ضرور ویډیو وګورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي په پاکستان او یا هم تورکم کې بند پاتې افغانان کولی شي چې د اپریل میاشتې تر 29مې پورې تذکیرو افغانستان ته راواوړي. نوموړي نن دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې بند پاتې کسان باید له دغه فرصت څخه استفاده وکړي. هغه ویلي دي چې له معمول سره سم په تورخم کې یوازې ناروغانو ته د ویزې پرته د تیریدو اجازه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې له تورخم څخه تیریدو لپاره د پاکستان حکومت له د شرایطو سختېدو سره ګڼ افغانان مسافر له ستونزو سره مخ شوي وو. امیر خان متقي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د قطر صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي دي چې په دې ناسته کې په یو لړ سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سربیره د افغانستان د هوایي میدانونو د قرارداد په هغو ټکو خبرې وشوې چې دواړه خواوې لا پرې نه دي سلا شوي. متقي یو الثاني ژمنه کړې ده چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي ترڅو د هوایي ډګرونو فعالیدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. متقي د جمعې له ورځې د طالبانو له یوه لوړپوړي پلاوي سره په دوحه کې دی او له یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو سره هم کتلي دي. حامد کرزی د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینی سره کتلي دي. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د هیواد پر روانو حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هر اړخیزې خبرې اترې کړې دي. پخواني ولسمشر له ترکیې څخه د دغه هیواد د معارف د بنسټ لخوا شاوخوا 6 افغان زده کوونکو ته د زده کړو د زمینې برابرولو او افغان ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو له ورکړې مننه کړې ده او ترکیه یې د افغانستان تاریخي او صمیمي دوست هیواد بللی دی. په پای کې هم دا چې اعلیه حضرت سرور سلطان د غازي امان الله خان مور او د غازي امان د فکر جوړونکي وه. دا د امیر شهید میرمن وه چې د کندهاري باروکزو یا شاغسیانو د کور وه. که چیرې دا او د دې پالنه نه وی، خدای خبر چې موږ به غازي امان غوندې باتور ویاړلی او سرشاره غازي درلودلی وه. مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. تاسو هم په دې اړه خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو چې بیا راځم تاسو ته تازه خبرونه راوړم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.